جهان صاحب دا ته واده مو کړی دی که نه دی کړی؟ واده مې نه دی کړی. کویدن کویدن مې کویدن شوې ده مړه څوک مې ګوري واوړه. به څه څه ارمانونه وي خدایه ستانه، د چا به څه څه ارمانونه وي خدایه ستانه، او زما خو دغه یو ارمان دی زه یوازې یم. تخلص نوم د له چا سلیکټ کړی دی؟ چا د له اغوستی دی؟ ډېر ګران تپوس نه ده لګېدلی خو هېڅ ته داسې چل شي. کم ټایم کې پته ولګېده لکه زه خو شاعر یم لکه شاعري کې الهامي کیفیت نه وی د نړۍ خلک به واړه شاعر وایي که نه، وایي ستا په بندیانو کې ډېر لږ د ژوند په راز پویه دي او نور خو قسم دې څه د نه سړي زامن دي خدایه. غزل مو لیکلی و که شعر که نه چې لکه مطلب اوس ته یو پلار ته وایي چې یاره ستا په دې بچو کې کم بچی و یو خو د ګرانې کې ټولو کې کشري او د ډېر کم زموږ د ملګري ته فرمایش وکړو هغه شعر ورته کم یو ستاسو زړه ته نږدې وي چې کم یو ستاسو بهترین خوښ وي هغه کو زموږ مینهوال زه وایم چې اوبه ښایسته دي اوبه شومه جانان، اوبه ښایسته دي اوبه شومه جانان، دا څنګه ومه وګوره. څه ارمانونه به نیمګړې هم وي، څه ارمانونه به نیمګړې هم وي، مړه دنیا ده څه جنت خو نه دی. السلام علیکم ټولو ګرانو قدرمندو کتونکو ته یو ځل بیا ډېر زیات هرکلی په خیر راغلاست. ستړي مه شئ ورته وایم زه یم ستاسو خپل کوربه مصور رحمانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د صحت په جام به یې، ژوند نه به څه بلا شي، خوندونو مزې اخلئ. څنګه کتونکو تاسو ته پته ده موږ یو هڅه کوو، یو کوشش کوو، هغه خلک چې کم د پښتو ژبې دپاره او د پښتو دپاره کار کوي، په پښتو باندې مین دي او زموږ دا پښتو ژبه یې اوچته ساتلې ده، برقراره یې ساتلې ده، نو دغه شانتې کوششونه مو روان کړي دي. موږ وایو چې ستاسو مخامخ هغه خلک راوړو چې کم بهترین لیکوال او بیا چې کوم دی هغه د چا نه پټ پناه وي، چا لیدلی نه وي، نو موږ دا وایو چې ستاسو مخامخ راشي. همدغه شانتې یو هڅه مې کړې، یو کوشش مو کړی دی. د شیرګړ د سیمې تکړه هنرمند او تکړه لیکوال را سره موجود دی. الفاظ را صحیح نشي چې په کوم الفاظو کې ورته هرکلی ووایم، خو زیات هرکلی په طرف ته ورځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو مننه، ستاسو د کتونکو مننه چې مونږ اوري، مونږ برداشت کوي. ډېر مهرباني در راتلو. د سجان صاحب ټول نه مخکې خو ستاسو ډېر ډېر مننه کوم چې موږ له مو قیمتي وخت راکړو او بله دا چې خپل غېږه کې مو ځای راکړو، موږ راوبللو. ډېر ډېر مننه. بس زمونږ کار همدغه دی، زمونږ زیار همدغه دی چې دغه ملګري چې کوم راځي چې هغوی له مینه ورکړو، مینه وویشو. زمونږ د ټولو پښتنو خاص کر زمونږ دغه روایات وي چې یاره پښتانه یو بل ونازئ. مننه. متقدمو کتونکو انټرویوان به مو ډېر کتلی وي، خو نن چې کومه زموږ انټرویو هغه به ډېره مختلف شکل کې وي. جهان صاحب پهلنۍ تپوس پهلنۍ پوښتنه به دا کوم تخلص نوم د له چا سلیکټ کړی دی؟ چا د له اغوستی دی؟ ډېر ګران تپوس لکه نور خو ټول مطلب یو تپوس کې که نه چې لکه شاعرۍ ته څومره دا خو د ټولو کړي دي، خو لکه دا باندې چا نه کړی. نو یاره دا ما ته هم پته نشته یقین وکړه. زه چې کله داسې ټولنې ته راغلم هغوی تپوس وکړو چې دا څنګه چلو، نو ما ورته یاره چې دا ما ته پته نشته، خو بس پته نه لګي چې لا ما به ځان نه څه تخلص ایښودو که ما به خپله خوښه ایښودی یا څه، لکه دا مو په چا په خوښه یې نه بس پته راته نه ده لګېدلی، خو هېڅ ته داسې چل شوی دی. او شاعرۍ ته څومره عمر کې وي چې شاعرۍ ته راغلی؟ یاره شاعري خو تقریبا ډېر وخت نه ده. زه یاره دریم څلورم کلاس کې هم چې لکه داسې کوشش به مې کوو، بیا پنځم کلاس کې سکول کې به پاسېدم هغه ترانې مرانې وغیره، بیا ورو بیا مې د 2013 نه لکه فرمننټ چې کوم کتاب زما قربان په دواړو سترګو چاپ دی، نو هغه ما د 2013 نه شروع کړ. لکه تاسو ته په کم ټایم کې پته ولګېده لکه زه خو شاعر یم، لکه یو انسان دی که نه چې هغه ته پته نه لګي که نه. یو په 2013 کې بس ما بیا مکمل کتاب چې سټارټ کړو، ما ته پته چې زما لیکل ټیک شو او دې نه مخکې ما لکه لیکل کوو. دې سره استاد لري د چا مطلب چا سره مشاګردي تېره کړې؟ نو بس وایي چې شاعري کې الهامي کیفیت نه وی د نړۍ خلک به واړه شاعرانو. نو لکه د استاد خو زه که څه نشم ویلی چې یاره دا داسې ترکاڼي نه ده او یا څه لیواري نه ده، نو بس داسې ګاډ ګفټډ غوندې صلاحیت دی. بس دا لکه قافیه او ردیف باندې خو انسان نه پوهي، لکه دې باندې مطلب یا ردیف چې کم دی که نه، نو دا کاپیه او ردیف او دا وزن نه دی، دا د شاعر ته قدرتي په دې دغه کې برابرېږي، په دې ذهن کې برابرېږي، لکه د دې په خمیر کې اغږلې شوي وي. بالکل. او بیا چې ورسره سړی سټډي کوي نو شاعري پخول او بیا دغه د سټډي سره تعلق ساتي. زما خپل لټریچر دی او سبجیکټ هم، نو بیا ورو هغه حساب کتاب وشو. دا راته وایي د شاعرانو ژوند او لکه زموږ د عام خلکو ژوند دې کې څه فرق شته او که نشته دی؟ ډېر. لکه څه فرق به وي؟ فرق پکې دا وي ګوره، وایي چې یا یو سړی شاعر دی یا د شعر مینهوال دی، نو دا دوه خلک په ژوند پوهېږي. شمال صاحب وایي که نه،
و ستا په بندیانو کې ډېر لږ د ژوند په راز پوه دي او نور خو قسم دې څه د نه سړي زامن دي خدایه. لکه زما مطلب د خبره دا دی چې شاعر چې کم دی، فنکار چې کم دی، هنرمند چې کم دی، آرټسټ چې کم دی، نو د ژوند ته ډېر د نږدې نه ګوري. ټیک شو که نه؟ عام خلک چې کم دی نو هغه یا پیسه ګوره، لکه موږ مثال کې اوس دلته کې ناست یا زه شاعري کوم، ما نه اکثر کلي کې تپوس کوي یا ګاونډ کې ما ته تا له دې شعرونو خلک پیسې درکوي. اوس هغه صرف د پیسو په سوچ کې دی، هغه دې طرف ته سوچ نشته چې یاره مطلب دا دی د پښتو دپاره خدمت کوي، د قام دپاره خدمت کوي. د هغې د عام سړي دا سوچ بالکل نه وي. د هغې صرف دا سوچ وي ته په دې کې څه پیسې ګټې که ناستې ځان مړ کو. مېلګه ما تپوس کې لکه مطلب تا نه تپوس هم کوم که نه چې لکه ما تپوس کې نه، دا خو موږ وایو چې لکه خلکو لپاره خدمت وکړو که نه. لکه اوس بلا شي خلک وي هغې د شاعرانو ژوند څنګه وي. خو ټیک شو ته خو لکه مطلب دا دی چې ادب سره که تعلق یو اړخ نه ساتي چې مینه خو لرې که نه، نو ما خو تاسو ته په دې سر کې دا خبره وکړه چې یا به مینه لري او یا په خپل ادبي شخصیتونو دا دوه خلک ژوند پیژني. او دا به ګرمین شو. دا راته پلنې غزل مو لیکلی که شعر مو لیکلی یا څه مو لیکلی؟ یاره فعلا خو چې کوم نو لکه داسې شاعري شانته کې غزل ټایپ نظم ما لیکلی و که نه، خو یاد راته نه دی. بیا ما څه ختم کړه زاړه ماړه تقریبا ډېر، اما بیا 2013 نه بیا ما سټارټ چې واغست بیا ما نو چې کم یو ستاسو زړه ته نږدې وي، چې کم یو ستاسو بهترین خوښ وي، هغه کو زموږ مینوال ته ډالۍ کړو ستاسو خپلو کې. لکه تاسو بلا شي مطلب ټول ستاسو بهترین دي. زه خپله ستاسو کتونکو ته یادوي چې زما په افغان ټي وي باندې پروګرام و او ما هغه ټایم نه تاسو زه پېژندم نه ما تاسو پېژنئ، خو په سوشل میډیا باندې د دې یو شعر ما کتلی وی دا چې نن ښکل کړمه جانان په دواړو سترګو، دا ما په سټیج باندې باقاعده ویلی و. نو لکه ستاسو ټول شعرونه لکه زه خپله مطلب زما ډېر زیات خوښ دي، لکه چې کم ستاسو ته نږدې وي هغه ووایئ. نو دا خو داسې ده که نه چې لکه مطلب اوس ته یو پلار ته وایي چې یاره ستا په دې بچو کې کم بچی و. یو خو د ګرانې کې ټولو کې کشري او د ډېر ګرانې نو ټولو کې کشرۍ نه وی نو نه وی موږ ته ګرانې، دا خبره صحیح ده. نو نوی به درته څه وایم، ما له په یادو باندې نه راځي. به هر حال علامه اقبال هم ویلي که نه چې ادب پهلا قرینه ہے محبت کے قرینوں میں. نو ادب خو ضروري چې لکه موږ خپل منځ کې یو بل ته وساتو، دا ضروري څیز دی. بله د شعر په حوالې سره تاسو خبره وکړه چې بالکل په دې کې شاعران خپل ژوند کې نو چې زما کتاب کې شاعري څومره ده، زړه کې مې دومره حادثې شوي دي. لکه چې څومره د شاعر په کتاب کې شعرونه وي نو هغومره د سره هغه ژوند کې حادثې راغلي. نو شعر چې کوم دی نو دا اکسیډنټلی وي. زه دغه څو شعرونه تاسو ته وایم، شعرونه دغه چې زه بېګناه ازار وهلی یم، بېګناه ازار وهلی یم، ښه نو دا ستا ازار وهلی یم، خپلې خیرې راته هم نه قبلېږي، خپلې خیرې راته هم نه قبلېږي، داسې ناشنا ازار وهلی، خپلې خیرې راته هم نه قبلېږي، داسې ناشنا ازار وهلی یم، او خلک بیا درته یاد شوی یم، خلک بیا ازار وهلی یم، دا بیا وایي مننه، خلک بیا درته یاد شوی یم، خلک بیا ازار وهلی یم، او زه د یو ښکلي په زړه ښه نه لګم، بې انتها ازار وهلی. واو ډېر ښکلی، ډېر اعلی، ډېر اعلی. یو ښکلي په زړه ښه نه لګم، بې انتها ازار وهلی یم، یوازې ستا نه یم نو څه وکړمه، یوازې ستا نه یم نو څه وکړمه، زه د دنیا ازار وهلی یم. ډېر ښکلی، ډېر اعلی، ډېر بهترین. جهان صاحب دا راته واده مو کړی دی که نه دی کړی؟ واده مې نه دی کړی. کویدن کویدن مې کویدن شوې ده مړه څوک مې ګوري واوړه پرېږده چې وګوري خلکو ته هم پته ولګي. کویدن مو کړې ده؟ بهرحال کوم قدمونو کتونکو جهان صاحب چې کوم دی سوال جواب نیم راکړو خو نیم پاتې شولو. لکه موږ زه خپله دا وایم چې لکه تاسو نه به ټول مطلب راغلی او تاسو نه مې دا خبرې کړې چې پهنې کلام او هغه خو دا خبرې به چا ته تپوس نه کړې، نو ځکه وایم چې زموږ کتونکو ته د دې هم پته ولګي. نو ټیک ده، وایي چې سوال وجل نه وي پکار، سوال له جواب پکار وي، خو لکه موږ اوس نشته جواب زور ما ته وختي یو ملګري ته سم ګران تپوسونه کوي، ما خو ګران تپوس خو نه دی کړی، خو شاعر په ژوند باندې تپوس کوم. یو بل غزل که شعر مو راته ډالۍ کړو زموږ کتونکو لپاره. دا درته وایم چې خدایه ستا څومره لوی جهان دی، زه یوازې یم. دې کې وتا ده ستا سوال جواب دی. خدایه ستا څومره لوی جهان دی، زه یوازې یم، او په ښکلو ښکلو دې تالان دی، زه یوازې یم.
او د دین نور لا سیوا بدبختی سکی دی شي د دینه د دین نور لا سیوا بدبختی سکی دی شي خپل موسم نری باران دی او زه یوازې واو ډېر او لکه د نورو شپو مې شپه د اختر هم وخوړه او د چا د نه راتلو امکان دی واو زه یوازې دا بیا وایي لکه د نورو شپو مې شپه د اختر هم وخوړه د چا د نه راتلو امکان دی زه یوازې یم او زما او ستا په یو کېدو کې باقي پاتې څه دي زما او ستا په یو کېدو کې باقي پاتې څه دي ستا د ښایست ایله دوران دی زه یوازې یم نو د چا به څه ارمانونه وي خدایه ستانه د چا به څه ارمانونه وي خدایه ستانه او زما خو دغه یو ارمان دی زه یوازې یم ډېر ښکلی ډېر اعلی صاحب چې کوم زموږ د ملګري ته فرمایش وکړو هغه شعر ورته راډالې دغه درته وایم چې اوبه ښایسته دي اوبه شومه جانانه اوبه ښایسته دي اوبه شومه جانانه دا څنګه ومه وګوره دا څه شومه جانانه اوبه ښایسته دي اوبه شومه جانانه دا څنګه ومه وګوره دا څه شومه جانانه او په چا چې مې پیرزو نه وي نو لاړې د هغې شوې په چا چې مې پیرزو نه وي نو لاړې د هغې شوې په چا چې دې پیرزو هم د هغه شومه جانانه په چا چې مې پیرزو نه وي نو لاړې د هغې شوې په چا چې دې پیرزو هم د هغه شومه جانانه او هم ستا د غم وي نوره له تنه د ډډه کړې هم ستا د غم وي نوره له تنه د ډډه کړې دا خلک به دا وایي ګنې ښه شومه جانانه او ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله رازوم که ستا یو تصویر مې په یو شپه کې ستا یو تصویر مې یو شپه کې اته ځله رازوم که هله مې سترګې ورغلې وده شومه ډېر ښکلی ډېر اعلی مدثر جهان صاحب خو هر یو شعر هر یو غزل زما ډېر زیات خوښ دی جهان صاحب اخرنې خو دې کوي نه الله دې اخره کوي نه الله یې رحمان وکړي خو لکه زه انټرویو کې اخرنې غزل درته هغه یو ډالۍ کې زه ستا نه صادر په محفل کې پاتې شي زړه دې وخوړو ما نه کله محفل کې زړه پاتې کېږي داسې شعرونه دي غزل به پوره نه وي چې بعضې خبرې مې اکثر داسې په زړه پاتې شي لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي بعضې خبره مې اکثر داسې په زړه پاتې شي لکه سړی چې روژه نیسي او اوده پاتې شي او د ټولو وروستو ماتوم روژه په دغې غرض که په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه د ټولو وروستو ماتوم روژه په دغې غرض که په ګیلاس کې ستا د خولې جوټه اوبه پاتې شي او ستا نه صادر محفل کې پاتې شو زړه دې وخوړ ستانه صادر محفل کې پاتې شو زړه دې وخوړ داسې محفل کې ما نه کله کله زړه پاتې شي ګرانو کرمنو کتونکو جهان صاحب نه اخرني سوال دا کو جهان صاحب چې کم نوي شاعران دي نوي کل دي هغې له به څه میسیج ورکوي څه پیغام به ورکوي نوي شاعرانو له پیغام دغه دی چې اوس نوي بالکل چې کله ستاسو شعر تاسو ته پته نه لګي چې زما شعر پوخ دی تر هغې پورې کوشش لکه موږ ته په میسیجونو کې په دې ډېر زیات راځي که نه اکثر غزلې لیکلی موږ ته وایي دا راله ټیک که موږ وله ټیک کړو نو بیا هغه موږ چې ګورو نو هغه بیا هلته سوشل میډیا ته خېجول دا بالکل نه ده پکار ګوره چې کله ته په ځان باندې اعتماد نه پیدا شوی وای پاست امپریشن از د لاست امپریشن چې کله ستا غزل هغه ځای ته ورسي ته په یو مشاعره کې ووایې چې یاره خلک تاله دا درکړي نو خلک وایي دا ښه شاعر دی نو بیا به کار ټیک وي خو چې کله ته یو غزل وي هغه بېکاره وي نو که بیا ته ډېر ښه شعر وروسته خو بیا ته بېکاره شاعر یې بیا ته ښه شاعر نه یې نو د خلکو په مخ کې به کوشش کوي چې کله ته میدان ته راوځي نو چې ته برابر راوځي نو کوشش ته هغوی دا کوي چې ډایرکټ سوشل میډیا ته د راتلو کوشش ته نه کوي دغه شاعرانو لپاره جهان صاحب د ټایم راکولو او خپل غېږه کې ځای راکولو ډېر زیاته ډېره مهرباني ستاسو راتګ شکریه خوشحاله اوسئ ګرانو کرمنو کتونکو دا تاسو واورېدو او ومو کتلو مدثر جهان صاحب راسره موجود و د هغې په ښکلي اواز کې هغې په ښکلي انداز کې ښکلې د هغې شعرونه هغې غزلې تاسو واورېدلې امید ده چې ډېرې زیاتې مو خوښې شوي ګرانو کرمنو کتونکو همدغه شانتې موږ سره اوسئ همدغه شانتې نوي او ښکلي ټیلنټډ خلک به ستاسو مخامخ راوړو تر هغه دمه پورې خپل کوربه مصور رحمان له ورکړي اجازه زما طرف نه د لوی الله په امان